د فراخه کائنات، ځمکه، اسمانونه، سیارې او په دې کې موجود مخلوقات، آیا د دې لپاره یو خالق شته او کنه؟ ملګرو، دا داسې یو سوال دی چې نن سبا د هر انسان په زړه کې دا پروت دی. ایتیزم یا ایتیست په انسانانو کې هغه خلک دي کوم چې د خالق د وجود نه بالکل انکار کوي او دا وایي چې د کائنات، ځمکه او په دې کې موجود ټول مخلوقات یو حادثتي طور باندې وجود ته راغلي دي. د دې خلکو اکثر اعتراضونه د خالق په وجود باندې دي. دوی وایي چې په دې دنیا کې د هر مخلوق ابتدا په اوبو کې د یو سیل نه وشوه. دې نه وروسته بیا نور ځناور وجود ته راغلل، تر دې چې په دوی کې بعضې ځناور شادو ته بدل شو او بیا د شادو په نسل کې تغییر کېدو تر دې چې انسان وجود ته راغی. خو ملګرو، اول خو دا خبره یاد ساتئ چې د انسان ژوند په دې دنیا کې ټول امتحان دی. که الله چې د مخامخ راشي او زموږ سره خبرې وکړي نو بیا خو د امتحان پاتې نه شو، بلکې دې دنیا او کائنات کې الله دومره واضح دی چې شاید بل یو ذات چېرته دومره واضح وي، خو بل طرف ته الله د انسانانو نه دومره پټ دی شاید چې بل یو ذات داسې وي. تاسو سوچ وکئ، زموږ د کائنات د ساینسدانانو د قول مطابق 1400 کاله پخوانی دی. دوی وایي چې د دې هر څه ابتدا د ویده ماکې نه وشوه. په د هغې نه بعد دومره پراخه کائنات په وجود کې راغی. د سوچ خبره ده چې څنګه په ویده ماکې سره دومره منظم کائنات وجود ته راغی. صرف وجود ته راتلل خو پرېږده، بلکې تاسو دې کې ځمکې ته وګورئ، دلته سازګار ماحول جوړ شو او په دې کې څه له پاسه 2 میلیون انواع د مخلوقات وجود ته راغلل او دا هر څه د یو خالق د ارادې نه بغیر وشو. آیا دا عجیبه نه ده؟ یعنی د دې بیگ بین نه بعد ځمکه وجود ته راغله، دا د نور نه په فاصله کې دومره پاتې شوه چې نه په دې ځای کې ګرمایش د حد نه سیوا دی او نه پکې یخوالی چې د یو مخلوق وجود پکې محال شي. ځمکه چې وجود ته راغله نو د دې ټمپریچر ډیر سیوا و، دا راکم کړی شو. ځمکې ته اوبه راغلي، بیا هم ځمکې ته د نور د طرفه دغه طوفانونو خطر وه، نو دې دپاره ځمکه کې مغناطیسي قوت پیدا شو، اوزون لیر خور شو او ځمکه په یو محفوظ جال کې رابنده کړی شوه. نو دا څورئ ملګرو، دا هر څه اتفاقي روان دی او کېږي د ملحدینو په نظر کې. صرف دومره نه بلکې ځمکه کې د ډېرو اوبو ضرورت و او د هغې مطابق په دې کې د اوبه راجمع کړی شوې. نو کله چې په دې ځمکه کې د ژوند ابتدا وشوه نو د ضرورت مطابق هر شی دې جاندار ته مهیا کړی شو. اوس چې په ځمکه کې څومره انسانان اوسېږي نو د دوی د ژوندي ساتلو دپاره یو مضبوط نظام موجود دی. که په دې نظام او ترتیب کې یو څیز هم لرې کړی شي نو د انسانانو سره چې څومره مخلوقات دي هغه به د دې دنیا نه ورک شي. لیکن څوک داسې ضرور دی چې هغه د انسانانو د فنا کولو اراده لا نه ده کړې او هغې د وجې نه دا نظام مکمل په یو ښه ترتیب سره روان دی. لکه مثال په طور په دنیا کې موجود د ټولو دریابونو نه که چېرته مالګه لرې کړی شي نو انسانان به په دنیا کې ختم شي، اوبو کې به لږې پیدا شي، تعفن او بدبوداري به سیوا شي. نو اوبو د فرش او تازه ساتلو دپاره دریاب کې د مالګې ډېر تعداد راجمع دی، لیکن دا مالګه دریابونو ته راځي څنګه؟ نو د دې ترتیب دا دی چې کله بارانونه وشي نو د غرونو نه چې کمې اوبه د لښتو په ذریعې سره خوړونو ته راځي نو دغه اوبه د ځان سره مالګه هم راوړي او دا اوبه راځي تر دې چې دریاب ته غورځېږي. لیکن صحیح ده، دریاب ته خو مالګه راغله لیکن څه وخت بعد به دا ویښته کوزه شي. مطلب دا دی ملګرو چې دا واړه واړه سټیپونه دي، که په دې کې یو هم خوا دې خوا شي نو دا د انسان ژوند ختمولی شي. دې دپاره چې د مالګه ویښته کوزه نه شي الله سبحانه وتعالی په دریاب کې چپې پیدا کړي دي، د دې په ذریعې سره مسلسل دا مالګه په اوبو کې حل کېږي، یعنی یو ځای ته راجمع کېږي نه. نو دلته سوال دا دی چې څنګه را دومره منظم او زندګۍ لپاره ضروري ټول اسباب په ترتیب کې موجود دي، دا هر څه څنګه اتفاقي کېدلی شي؟ یعنی د ملحدینو په نظر سره که موږ دې کائنات ته وګورو نو هغه داسې دی چې د ویده ماکې په نتیجه کې د نور ستورو سیارو تر دې چې د ځمکې وجود ته راتلل دا کارونه اتفاقي طور باندې شوي دي. بیا د ځمکې هغه سخت ګرمایش یخوالي ته بدلیدل دا کار هم اتفاقي دی. بیا د ځمکې نه چاپېره مغناطیسي قوت او اوزون لیر اتفاقي، ځمکې ته د اوبو راتلل په ډېر مقدار کې اتفاقي، بیا په ځمکه کې اکسیجن، ونې، بوټي او د ټول مخلوقات وجود ته راتلل دا کار هم اتفاقي شوی دی. بیا چې کله په ځمکه کې موجود مخلوقاتو د سمندر اوبه نه شوې څکلی ځکه چې هغه ډېرې مالګینې وي، دې دپاره د باران سیستم پیدا شو، په دې سره دغه مالګین اوبو هغه فلټر کېدل شروع شو، دا کار هم اتفاقي وشو. مطلب دا دی چې د هر څه اتفاقي دي. نو ملګرو، د دې دومره اتفاقاتو سره تاسو اتفاق کولی شئ؟ دې ساینسدانانو ته که چېرته په یو ویرانه علاقه کې د یو خاورې شوي ځناور غاښ میلاو شي نو دوی په هغې باندې زر تحقیق شروع کړي، بیا په دې سره دوی زر د ایولوشن غټ مینار ودروي، صرف د یو غاښ په موندلو سره دا کار کېږي. لیکن کله چې دوی دې کائنات ته ګوري نو دا سوچ چېرته هم نه کوي چې دې هر څه نه شاته هم یو لوی هستي کېدلی شي. ځمکه، اسمانونه او په دې کې چې څه هم دي دا ټول یو کولاو کتاب دی ملګرو. د دې مطالعه کولو نه بعد هم که ستا زړه د خالق په وجود باندې مطمئن کېږي نه نو ته واقعي یا خو ساده یې او یا ستا په زړه کې تعصب پروت دی او په هغې پسې روان یې. بل دوی چې خالق نه د انکار دپاره کوم وجوهات پیش کوي نو هغه ډېر ناقص دي ملګرو. لکه دوی وایي چې د مخلوق ابتدا په اوبو کې موجود د یو سیل نه شوې وه، دا بیا ورو ورو تقسیمېدو تر دې چې یو مخلوق وجود ته راغی
نو زه دې خلکو نه تپوس کوم چې دا سیل څنګه جوړ شوی و د غیر جاندار سیز نه د یو جاندار سیز وجود ته راتلل آیا ساينس دا مني ساينس خو بخپل دې خبر نه انکار کوي بل د دې سیل لپاره د دومره مناسب ماحول څنګه جوړ شو او چا جوړ کو چې مخلوق تی وجود ته راغی دې ځکه بیا د دوی سره جواب نه دوی چې کله د ایولوشن تیوري خلکو ته بیانوي نو دا غیب تی د دې سیل نه کوي یعنی دا د دې دعوی د پاره یو بنیاد دی ملګرو هر کله چې دوی غو بنیاد صحیح نه دی په هغه باندې دوی صحیح نه دی پوها نو د دوی د بره تیوري څنګه صحیح کېدلی شي چې انسان د شادونه ارتقایي صورت کې وجود ته راغلی دی بل عجیبه خبره ده دوی وایي کله چې په اوبو کې دغه سیل نه ډیر ځناور پیدا شو نو دغه ځناور په جسمونو کې د ساه اخیستلو لپاره دوه قسمه سیستمونه موجود یو پکې و لنګز د کوم په ذریعه سره چې په وچوبه کې ساه اخیستل کېږي بل ګیلز هم موجود یعنی هغه پړ پوسان د کوم په ذریعه سره چې په اوبو کې ساه اخیستل کېږي نو دوی وایي چې په دې ځناورو کې بعضې داسې وو چې هغوی وچوبې ته راواوړېدل دوی بیا واپس نه شو اوبو ته بلکې په وچوبه کې خپله زندګي شروع کړه هغې د وجې نه د دوی په جسمونو کې هغه ګیلز هم ختم شو د کوم په ذریعه سره چې به دوی په اوبو کې ساه اخیستلو بل طرف ته په اوبو کې چې کوم ځناور وو نو د هغوی په جسمونو کې د لنګز هغه سیستم هم ختم شو نو د وچوبې هغه ځناور په وچوبه کې پاتې شو او د اوبو هغه په اوبو کې نو د دوی دې خبرې د که تاسو سوچ وکئ ملګرو نو دا ډېره مضحکه خیز ده یعنی د دې ځناورو سره سټپني پرته وه دوی په اوبو کې موجود او دا سوچ یې و چې ورځ به موږ بهر ته وځو او دا دویم سیستم یعنی لنګز به زموږ په کار راځي لیکن کله چې دوی وچوبې ته راغلل بیا یې سوچ وکړو چې اوس دې ګیلز ته ضرورت نشته نو دوی راولګېدل او دی ختم کو دا دومره غټ پروسس څنګه وشو او چا وکړو بس دا خبرې دوی ځکه کوي چې دوی مجبوري ده د دې نه بغیر دوی خلکو ته نشي ثابتولی چې خالق الله څه وجود نه لري زه که چېرته د یو ساینټسټ نه تپوس وکړم چې دا ډاینوسار ولې ختم شو مخکې چې په ځمکه باندې اوسېدل نو دوی به ماته په جواب کې وایي چې بس د ځمکې ګرمایش سیوا شو دوی د ماحول سره عادي نه شو دې وجې نه دوی ختم شو ښه صحیح ده که زه اوس تپوس وکړم چې یو وخت په صحرا کې څنګه سفر کوي د دوی په جسم کې د صحرایي طوفانونو سره د مقابلې دپاره دا سیستم څنګه پیدا شو نو دا ساینټسټ به ماته په جواب کې وایي چې وخت په صحرا کې سفر ډیر کوي دې وجې نه دوی دغه ماحول سره عادي شو او دغه صحرایي طوفانونو سره د مقابلې دپاره صلاحیت په دې کې پیدا شو نو زه بیا تپوس کوم چې دا څنګه ممکن ده ډاینوسار د ماحول سره عادي نه نو ختم شو او وخت د صحرایي ماحول سره عادي شو نو ژوندی پاتې شو دا کم عقل دی چې وخت د یو ماحول سره ځان عادي کولی شي نو ډاینوسار خو د وخت هم زیات طاقتور و لکه څرنګه چې تاسو وایئ هغه ولې عادي نه شو نو د دې خبرې بیا دوی سره جواب نه ملګرو ساينس خو ما د زما د بنیادي اعتراضونو جواب هم نشي راکولی نو زه څنګه د دې ساينس د محدود ترقۍ د وجې نه د خالق انکار وکم دې ساينس خو اوسه پورې ما ته د دې سوال جواب هم رانه کو چې زه څنګه وجود ته راغلم زما د تسلۍ دپاره یو ساینسدان ما ته د ایولوشن تیوري مخې ته ږدي ما ته یو اوږده او فرضي قصه کوي لیکن زه چې کله د هغه سیل باره کې تپوس وکم د کوم نه چې دوی په خپله ابتدا کوي نو د ده سره بیا جواب نه مطلب دا دی چې ساينس ته دا پته نشته چې انسان څنګه وجود ته راغی او د دې نه علاوه ډېر سوالونه دي چې دوی د هغې جواب نشي کولی او د هغې پته ده ته نشته لیکن دا پته ورته شته چې خالق وجود نه لري سبحان الله بلکې د هر څه اتفاقي او حادثاتي طور باندې وجود ته راغلی دي افسوس دی د هغه خبرې دي د کوم نه چې زموږ ورونه په کالجونو او یونیورسټو کې متاثره کیږي او الحاد طرف ته منډې وهي زه تاسو ته خپله دا خبره په یو مثال سره واضح کوم مثال په طور تاسو وګورئ ګوګل فیسبوک او یوټیوب ته دا سیزونه به هله په استعمال کې راځي کله چې د دې نه شاته انټرنیټ موجود وي یعنې د دې سیزونو وجود منحصر دی په انټرنیټ پورې بیا د انټرنیټ وجود منحصر دی په موبایل یا لیپټاپ پورې بیا د لیپټاپ وجود او د دې استعمال منحصر دی په بجلۍ پورې او د بجلۍ وجود منحصر دی په انسان پورې نو ملګرو دا پوره یو ترتیب دی که دې سلسله او ترتیب کې چېرته موږ یو څیز لرې کړو یعنې بجلي لرې کړو مثال په طور نو آیا د باقي څیزونو به د استعمال قابل وګرځي نشي ګرځېدلی لکه څرنګه چې د ګوګل فیسبوک او یوټیوب نه شاته د انټرنیټ طاقت موجود دی او بیا د نت نه شاته د لیپټاپ طاقت دی تر اخره پورې دا یو سلسله ده او اخر کې معلومیږي چې د دې جوړونکی انسان دی دغه شان مثال د دې کائنات دی په دې کې اکثر د یو څیز انحصار په بل باندې وي دا یو غټه سلسله ده که موږ چېرته سوچ وکړو نو د هر طاقتور مخلوق په ابتدا کې موږ د خالق ضرور په نظر راځي که د دې تخلیق په سلسله کې چېرته موږ خالق د منځه وباسو او انکار وکړو نو د باقي ټول مخلوق وجود ته راتلل به محال شي بیا سوچ وکئ چې ګوګل فیسبوک او یوټیوب د دې کائنات په مقابله کې څومره واړه څیزونه دي لیکن دا بیا هم د یو مقصد دپاره جوړ دي هر کله چې د دې دومره وړوکي څیز وجود بې مقصده نه دی نو د دې دومره لوی او پراخه کائنات وجود څنګه بې مقصده او اتفاقي طور باندې کېدلی شي ملګرو زما د خبرې مقصد ساينس نه انکار کول نه دي او نه زه دا وایم چې خلک دې د دې نه منع شي بلکې زما د خبرو مقصد دا دی چې ساينس یو خبر په دلیل سره ثابته کړي نو د هغه حده پورې د دې منل صحیح دي لیکن د ځان اندازې لګول یو شی ثابت نه دی په هغې پسې ورتلل داسې نه ده پکار نور که ساينس او مذهب ته وګورو نو په دې کې صرف دومره فرق دی چې ساينس موږ ته زموږ د څنګه جواب راکوي
او مذهب د ولي جواب ورکړي. لکه ته د ساينس نه دا تاسو کولای شي چې دا کائنات څنګه وجود ته راغی، نو ته به جواب میلاو شي. لیکن کله چې ته تاسو وکړي چې دا ولي وجود ته راغی، نو د دې خبرې جواب به مذهب تعالی درکړي. او دا مین کار دی ملګرو، ته چې کله یو کار شروع کړي نو ستا په زړه کې یو مقصد وي کنه، هغه د ځان رسول غواړي، نو دغه شان د ولي دا جواب حاصلول ډیر مهم دي. او دا کار د مذهب دی ملګرو. حاصل دا دی که انسان چې د خالق د وجود نه انکار وکړي، نو په دغه انسان باندې ډیر اعتراضات واردېږي او دې به ډیر تنقید ښکار کیږي. اګه انسان چې د خالق وجود تسلیم کړي، نو بیا به د باندې دومره اعتراضات نه واردېږي. او په دې خبر باندې هغه څوک ښه پوهېږي چې عقل وي او فطرت برابر وي.